قندهار هلمند کې ورزګان کې د ملت قتل کېده امریکایانو په کورو چاپې وهلي ورنه وتل یو ورځ تاسو خلکو د پښتنو غږ پورته کړ. خودت قماندان بودی نه؟ بله 100%. در کجا وظیفه؟ 34 ولایت افغانستان ما گشتیم په 16 ولایت چې ما وظیفه کردیم از ولایت بلخ شروع تا بادغیس، از بادغیس تا هرات، از هرات تا قندهار، از قندهار تا کابل، از کابل تا پکتیا تا خودی بیادر سپین بولده که ما وظیفه کردیم. سر زن و مرد سر دختر مکتب فرض است. بالکل. و سالها در مقابل امی ما را جنگیدیم و ما ایران برز میگه نگوی که پشتون سیگا پارا میزنه. قماندان می پیدا کرد. السلام علیکم قماندان جوړ بخیر قماندان جوړ بخیر څه کوي ورور جوړ تکړه ویډیو څنګه جوړ خو سیادت خدا شکر دی ورور چې څنګه دلته دغه محسوس دغه شان درګه خو مزل ته نن ډیر پولیس ګرځي د ملت امنیت نشي او خو دی خو الکه خلیدین د جرمني د قماندان بالکل او نو دا ویډیو ډیره ښه وکړه چې ویډیو پروزم دا څنګه مې د ډوډۍ باندې سره خیر اوسې قماندان ژوند دی اوسې الله دې آباد لره. زه دا درته وایم بیادره زه په ټول انسانیت په ټول اقوام د افغانستان باندې غږ کوم. زه دردېدلی کړېدلی د دې وطن سرباز یم د ملت د افغانستان د پښو خاوره یم. جار جار زمونږ د سر تاج قماندان واسبي قوای مرکز هم د لوی افغانستان د افغانستان ملت پسې تعلق لري او په پنجشیر کې ژوند کوي. دا څوک دی؟ هغه واسبي قوای مرکز په نامه چې مشهور خلکو غل ورته ویلي بیا قوای مرکز شو. والله کې پیژنم قماندان. دا څور جی طالبانو چیرته کمین کې رانیولای وځلای ده طالبانو وو والله خبر. او زه د پنجشیر په قوم باندې غږ کوم کله چې قندهار هلمند کې ورزګان کې د ملت قتل کېده امریکایانو په کورو چاپې وهلي ورنه وتل یو ورځ تاسو خلکو د پښتنو غږ پورته کړ. خو زه بیا هم د پنجشیر قوم زه په تا باندې غږ کوم د ټول افغانستان قوم زه په تا باندې غږ کوم. و باش سړي نه به حمایت نه کوي امارات اسلامي نه حمایت وکوي او دغه پیلي حکومت د باید افتخار پې وکړو. بله خبر دا کوم چې د افغانستان ملت باید راویښ شي. بشک سیاسي قوای مرکز آسیبي دوست آسیبي دوست ښه سره پیژنو. زما کوتل سر کوتل کې نظمیامه کې د ما وظیفه وه د جرمنیانو مېرانې چې دا سړی ولې غوسه ټول درته آسیبي دوست ته دا وایم اول خو ډېر ښه اوسو چې مردار سو دې چې په دا ملت کې په دا انسانیت کې په دا امارت کې جګړه جوړوله وحشت و دهشت یې خوروو. خو زه د پنجشیر په قوم باندې دا غږ کوم ملت پر افتخار پنجشیر ملت اقوام تاجک. جار جار قماندان. آسیب قوای مرکز اگر لوچک بود دوز بود بیناموس بود غر بود هر چی که بود ایرا امارات اسلامی نکشته. ایرا احمد مسعود کشته، ایرا بیادر احمد جای مسعود کشته. خودشان در اروپا پول ملت اروپا را آورده اینجا پول ملت افغانستان آورده اینجا مارکت واز کرده دکانا واز کرده بزنس سر پول بیت المال سر پول ملت افغانستان اینجا برا انداخته. حسیب رنگو را پیش میکنه لجبی مقاومت سلایی سلو سامی کلگی جوانای پنشیر و تخار و بیادر اندراب که کشته شده ایرین احمد مسعود کشته. کلانای رهبرای افغانستان اینا را کشته. ولی آج خدا دیگه که شوین بیدار شوین بازی این رهبرای مردگای وطن فروش نخورین. بیا نظم کشور اروپا ما شما باید پن بگیریم سایگو که ملت ای دولت اروپا را سعی کنی ملت اروپا را سعی کنی زن و مرد و خرد و کلان کلگی یکسان میگرده و ما ایران برز میگه نگوی که پشتون سیگا پارا میزنه. ما سر امارات هم صدا میکنم که تعلیم و درس سر زن و مرد فرض است. سو زمین یک جای در هر مکتب باشه در مدرسه که باشه باید درس سو زمین چی؟ یعنی یک جای آها پروانه که دیگه بله سر زن و مرد سر دختر مکتب فرض است. بالکل. و سالها در مقابل امی ما را جنگیدیم. امارات در مقابل ما جنگیده. امارات هم از ما افغانستان بود کشته شد جوانایش ما هم کشته شدیم. خودت قماندان بودی نه؟ بله 100%. در کجا وظیفه؟ 34 ولایت افغانستان ما گشتیم خو 16 ولایت چې ما وظیفه کردیم از ولایت بلخ شروع تا بادغیس، از بادغیس تا هرات، از هرات تا قندهار، از قندهار تا کابل، از کابل تا پکتیا تا خودی بیادر سپین بولده که ما وظیفه کردیم. سالها در مقابل طالب جنگیدیم و در مقابل ما جنگیده از خود دفاع کردیم از خود دفاع کرده. ولی او افغان بوده ما هم افغان بودیم و سر ملت اقوام پنجشیر و تاجیک و پشتون صدا میکنم بلی آج خدا که امارت دست بیتین یکی شوی نمی حکومت ما شماست و تمام جوانای به نام مقاومت که کشته میشید امارت نمیکشه اینا را کلگ رحمتی ها مسعود میکشه.
خود احمدی مسعود میکشه بچه کنی این هم باز خیس رهبر شد و پدری از او در مقابل حکمتیار جنگید به خاطر چوکی 1 میلیون نفر کشت. حکمتیار در مقابل از او جنگید 1 میلیون نفر کشته شد. یکی را قهرمان ماندیم دیگهش خائن ماندیم. بلیاج خدا به میلیون ها دلار سر قبر مسعود مصرف شد. این پول از کی بود؟ کی قربانی شد؟ قربانی ما شوم رئیس مسعود شو، قربانی ما شوم رئیس حکمتیار شو. خب ما براتون میگم بیدار شوین. ازبک کشته شدم از ما افغانستان است، هزاره کشته شدم از ما افغانستان است، پشتون کشته شدم از ما افغانستان است. قربانی اصلی که شده جان افغانستان تمام قوم. نه رهبر شده بر پدرم خوب رهبر نالد. وقتی که افغانستان سقوط کرد مددش تو بیابان ماندم. همین جنرالای مردگه و وکیلای مردگه و بیناموس کولگی پول شما ملت بیت المال ورداشت و در طیاره سوار شد گریخ رفت طرف اروپا. پولای ملت افغانستان آورد اینجا مارکت ساختن، تانگ تیل واز کردن. چرا بیدار نمیشین؟ و با آخری دفعه بازم برد میگم به نام جبهه مقاومت اگر استفاده میکنی، به نام جبهه وحدت استفاده میکنی، به نام جبهه حزب استفاده میکنی، این کلگیش کس شیر است، کلگیش دروغ است. بچهای مردم هم میکشن، خودشان در اروپایشو نوش کرده رئیس، خودشان در اروپا دختر خود چی پیغام برش داری؟ یک پیغام خود برش بتی کودا. بلیاج خدا دیگه بیدار شوین. رهبر ما شما، پدر و مادر ما شماست، خود ما شما رهبر خود هستیم. ملت خدا بسازیم، وطن خدا بسازیم، در دولت خود دست بدیم. اولم گفتیم مالم برد میگم سالها در مقابل ما را جنگیدیم، کشتیم مرا کشته. مگم بیدار شوین جوانایتان را کشتن نتین. نه پشتون کشته شو، نه ازبک و نه هزاره. اگه کشتن میشه امارات نمیتونه بکشه، جرأتش نداره. این کاملا این رهبرای مردگه و جبهه مقاومت احمد جای مسعود، احمدی مسعود بیادر، حکمتیار و فلان و فلان دیگه از این جبهه بیادر حمایت نکنین یا کلگی دروغش جوانا کشته میشین. سرتان افتخار میکنم تمام ملت تمام قوم یکی شوین. زنده باد تمام انسانیت، تمام اقوام افغانستان. برین بخیر باشین. زنده باد. وقت خوش قماندان جیگه گازیتی